राजा چې یوه جوړه کو جونګړه په ځنګل کې راځه راځه چې یوه جوړه کو جونګړه په ځنګل کې راځه راځه چې یوه بس ډېر تاویږه ما اوس به راپروزي او ته چې ما له په ځنګل کې جونګړې جوړې نو په ښار کې راله دوه مرلې ځای واله کور به پکې جوړ کړو د کرایانو نه به بد شو که نه نیک بخت د ځنګل جونګړې هسي تامبو به پکې ښخ کړو او د ښار په ځمکو باندې دومره پیسې لګي او پیسې نشته ها پیسې نشته او د واده نه مخکې چې را تا ما ته ډوسې ویشتې چې زه به د اسمان نه ستوري راکوزه کړم او سپوږمۍ به راکوز کړم نو هغه څه شو کمکلې معشوقو ته خو خلک دا وایي نو یم په چل ول مې ځان ته وعدو دي ها نو لکه عاشقان معشوقو ته دروغ وایي ها ولې فرهاد د شیرینۍ دپاره غر نو سوری کړې او پیسې نو راویستې ولې دا غرونه د فرهاد د پلارو ګلې ورته ویشتي دي ولې وخت غرونو لا کله پی کړي ها نو بیا دا پی د کوم ځای نه راوتي وو پی راوښکي نو فرهاد ځان سره ملپیک وړي او د ملپیک پی وله په کنډول کې واچوله او هغې ته وی چې دا ما د غر نه راویستي په دې یې خو دوکه کړې وه که ده ښځه فرهاد خو دروغ ویلي خو مجنون خو په رښتیا باندې د لیلا دپاره صحرا ته وتی و هسې ګپې وه سره لګولو اورې که نه سارا ته چېرته تللی و بخشو ته تللی و نو هلته په بخشو کې د نیا کور نو نیا کره یو څو شپې وکړې او هغې ته یې وی چې وایي سارا ته تللی وه دروغ یې ورته وی مړې ها ولې په هغه وختونو کې بخشو اوسه او که نه بخشو و که نه خو بخشو ته به هغه وخت کې په عربۍ کې سارا وي او سارا هم نو دومره آبادۍ خو نو که نه ښځه ښه دا راته ووایه چې دا یوسف خان او شیربانو دروغ دي ولې ته سره دا رښتیا اوسه نن سبا چې د چا لور خور ته څوک په لاره کې ودرېږي نو بغیر مرګ یې نه پرېږدي او پخواني خلک خو بیا ډېر زیات غیرتیانو لکه زما نو شیربانو به یوسف خان ته لکه په لاره کې ودرېده او پلار به یې ورته څه نه وي دروغ دی که نه مړې نو ولې دا دروغ دي چې تربورانو تنګ کو نو بیا هندوستان ته لاړو نو هندوستان خو دا و که نه دا ټولو هغه وخت کې پاکستان چېرته و خو د کوڅې نه بهر ووتو او بیا واپس رالو نو بس دغه ټول هندوستان و ها او ادم خان و درخانه ادم خان نو ادم خان څه شی وه په دره کې د ربابونو دوکانو او ربابونه به یې خرڅولو یو ورځ د دې درخو چې دی نو پلار ورلو نو د رباب یې ترې واخیستو او بیا ځان سره کور ته بوتلو چې ته به ما ته د رباب چل ښیې او زه به تا له پیسې درکوم ډاک د ادم خان اوس د خلکو کیسې جوړې کړې فلمونو والا کې ګانې جوړې کړې ها نو ګنې د رښتیا عاشقان نه وو خو هغه وخت نه وه او نن سبا خلک ما ته ګوته نیسي اوس پوه شومه صبر وکړه مخکې واوره عاشقان دې ته نه وایي چې ټوله ورځ پردو جلکو پسې ګرځي دی نه په خپله وایي او نه د بل په حیا باندې عاشق دې ته وایي چې د خپل خدای سره عشق وکړي د هغه د رسول سره عشق وکړي د هغه پاک کتاب قرآن سره عشق وکړي اوس پوه شوې که نه اصل عشق دا دی نو ژوند کې دې وړومبي ځل سمه خبر وکړه دا واقعي عاشقان دي او دا نن سبا دا ډنډورچیان دي